ترش پولر روڑا لا اله الا الله دا ترش پولر روڑا لا قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ. لا اله الا الله دا ترزلنو ترونا دا لا اله الا الله دا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو لپاره لویه نیکمرغي وه، او په دې ترڅ کې به انشاءالله ځینې مسائل د توبې او د انساني ژوند چې انسان باید څنګه ژوند وکړي هغه به هم راوڅیړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته له الهي دعوت سره راغی، سره له دې چې دنیا یې هدف نه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف دنیا نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باغونه او خزانې نه درلودلې او نه په کومه لویه ماڼۍ کې اوسېده. خو هغه چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و او پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره مینه درلودله، نو مینوالو به یې ورسره د لږو تندو لوړو او ژورو په ګاللو سره بیعت کوه. دا نه چې رسول الله په هوسا ژوند کې و مینوال به په خوا کې ول، او که پیغمبر علیه السلام به په بد حالت کې ژوند کوه بیا به مینوال په خوا کې ورسره نه ول. نه، رسول الله مینوالو به ورسره د لږو تندو لوړو او ژورو په ګاللو سره بیعت کوه. او هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلویان ول، هغوی به په ټولو ستونزو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سترګې پټولې او پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره به ولاړ ول. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام پلویانو او صحابه و کرامو د ابو طالب په دره کې محاصره شول، د خوراک څکاک لارې پرې وتړلې شوې، د دوی په خلاف شعرونه ویل کېدل، خپلو خپلوانو یې د جنگ تابیان نیولې او د ده په وړاندې یې توره راویستله. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره او هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینوال ول، هغوی سره به دوی جنګېدل. خو سره له دې هم پلویانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملتیا پرې نه ښوده او نه یې ورسره په مینه کې څه کمی راغی، بلکې په هر وخت کې به هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړ ول. پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې همدارنګه هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ول، په دوی باندې ډول ډول سختی و آزمایلې، خو بیا یې هم له خپل محبوب سره بېکچې مینه درلودله، هیڅکله د هغو په مینه کې څه کمبود رانغی. صحابه کرام د خپلو کورونو څخه، د خپلو اولادونو څخه، د خپل عیال څخه بیل کړي شول، خو بیا هم په ټوله مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ ودرېدل. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دعوت له امله صحابه کرامو ته دومره تکلیف ورسول شول، دومره په تعذیب کې وغورځول شول چې د صحابه و کرامو زړونه تر خولې راغلل، خو بیا یې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درشل پرې نه ښود. هغه کسانو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره مینه درلودله او د هغه په خوا کې راټول ول، هغوی به د اخترونو د میلو په څیر په خوښي د جګې ډګر ته وتلل او د اسلام دپاره او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د مینې لپاره به د کفر مقابل کې جنګېدل. او د صحابه و کرامو یو تن به له نبوي پیغام سره سترو سترو امپراتورانو ته لیږل کېده، سره له دې چې پوهېده چې بیرته روغ رمټ نشي راستنېدلی، خو د هغه پیغام به یې په زغرده ورساوه. هغه چاته به چې رسول الله لیږه، د رسول الله پیغام به یې ډیر په ډاګه هغه امپراتور ته رسوه، ځکه چې هغوی له خپل محبوب سره مینه درلودله. خو دلته د پام وړ خبره دا ده چې صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولې داسې بېکچه مینه درلودله؟
او د هغه پر پیغمبري خوښ او په تګراله یې مین ول او په دغه لار کې ورته هر درد ستونزه لوړه او ژوره سوکاله او آرامه ژوند ښکاره کېده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د خواخوږي او حق پالنې درس ورکړی و لوړ اهداف یې د صحابه کرامو مخې ته وړاندې کړل په خپل شفقت یې د هغوی تندې خړوبه کړې په خپلو خوږو خبرې د هغوی سینې یخې کړې د دښمني په اورونو یې د ورورولي اوبه واړولې د هغوی وجدانونه یې راژوندي او د زړونو ګل شوي څراغونه یې روښانه کړل د هغوی له اوږو نه یې د جاهلیت درانه بارونه لرې کړل د هغوی سټونه یې د شرک له غلامي نه خلاص کړل لکه چې الله رب العزت فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین موږ نه یې لیږلی ته یا رسول الله مګر رحمت پاره د ټول عالم واقعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عالم لپاره رحمت دی او په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله هغه ذات دی چې په امیونو کې پیغمبر پخپله له هغوی نه راپاڅوه چې هغوی ته دغه آیتونه ولولي د هغوی ژوند سپیڅلی کوي او هغو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي په داسې حال کې چې له دې نه مخکې هغوی په څرګنده ګمراهي کې غورځېدلي ول ویزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم رسول الله له دوی څخه هغه پیټې کوزوي چې پر دوی دروند شوي ول یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ای مؤمنانو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لورې بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بخښونکی دی وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها الله وی او تاسې د دوزخ پر څنډه ولاړ وئ چې هغه ورڅخه وژغورلی نو صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځکه مینه درلودله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام دوی ته د خواخوږي او حق پالنې درس ورکړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته لوړ اهداف د هغوی په مخه کې ایښي ول پر خپل شفقت یې د هغوی تندې خړوبه کړي په خپلو خوږو خبرو یې د هغوی سینې یخې کړي د دښمني په اورونو یې د ورورولي اوبه واړولې د هغوی وجدانونه یې راژوندي او د زړونو ګل شوي څراغونه یې روښانه کړل او د هغوی له اوږو نه د جاهلیت درانه بارونه لرې کړل د هغوی څټونه د شرک له غلامي نه خلاص کړل نو ځکه صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه درلودله نو قدرمنو اوریدونکو موږ او تاسو باید هم د ژوند ستړتیا شاته وغورځوو او هغه دین طرف ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بلنه راکړي هغه ته مخه کړو تر څو چې عزت د دنیا او آخرت الله زموږ په برخه کړي ځکه په یو اړخ ژوند تیرول انسان ستومانه کوي ځکه انسان په طبعي ډول په یو اړخ پاتې کیدل نه خوښوي بلکې یو او بل لور ته میلان کوي نو ته هم د خپل د ژوند ستومانتیا ته شاته کړه هغې لارې ته مخه کړه چې هغې ته الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بللی تاسو وګورئ که د الله رب العزت مخلوقاتو ته متوجه شو د الله رب العزت مخلوقات تل لپاره یو او بل لور ته میلان کوي نو انسان باید هم د ژوند ستړتیا ته شا کړي او تل لپاره په خپل ژوند کې د الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ولټوي تاسو وګورئ چې الله د کائناتو په ذره ذره کې بدلون ایښی دی لکه زمانه اوړي او مکان هم بدلون مومي په خوراک څکاک او مخلوقاتو کې اختلاف دی یعنی بیلابیل ډولونه لري همداشان دغه اختلاف په شپه ورځ کې شته چې شپه تیاره او ورځ روښانه ده په غرونو کې هم شته چې ځینې غرونه تش دي سپیره دي خو ځینې غرونه تک شنه او سمسور دي په انسانانو کې هم توپیر په ډاګه دی تاسو وینئ چې ځینې انسانان سره سپین او څه تور دي ځینې انسانان ښایسته دي او ځینې انسانان بدرنګه دي همداشان په اوبو کې هم تودې او یخې خوږې او ترخې شته چې دا خپله د اختلاف ښیي او الله رب العزت دغه اختلاف د خپل ربوبیت نښه بولي لکه چې الله فرمایي یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها
الله رب العزت د دغې مچۍ له خیټې نه په بیلابیلو رنګونو یو شربت را اوباسي ونخیل سنوان و غیر سنوان د کجورو ونې دي چې له هغو نه ځینې یوستوې او ځینې غبرګې او بل ځای کې الله فرمایي والزیتون والرمان متشابها و غیر متشابه الله رب العزت د زیتون او د انار اونې پیدا کړي دي چې د هغوی میوې په رنګ سره ورته دي خو په خوند کې بیلې دي په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ومن الجبال جدد بید وحمر مختلف الوانها وغرابیب السود په غرونو کې هم سپینې سرې او تکې تورې لیکې موندل کیږي چې بیلابیل رنګونه یې وي په بل ځای کې الله فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس دا د زمانې خوږې ترخې دي چې موږ د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو نو انسان باید په خپل ژوند کې بدلون راولي او د خپلو غمونو ته شا کړي په خپل ژوند کې د الله رب العزت رضا ولټوي همدارنګه الله په بل ځای کې فرمایي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم هغه کسان چې الله په ولاړه په ناسته او په اړخونو باندې او په پرتو حالت کې یادوي همدا شان که څوک عبادتونو ته ځیر شي نو په عبادت کې هم ګڼ ډولونه ویني په دې معنا چې ځینې اعمال قلبي او قولی دي ځینې عملی او مالی دي لکه لمونځ روژه زکات حج جهاد په لمانځه کې قیام رکوع سجده جلسه او قومه او داسې نور که څوک غواړي چې تل خوښ او تازه وسی باید د خپل ژوند چارې په ډولونو وویشي او د خپلو غمونو ته شا کړي د خپل په ژوند کې د الله رضا ولټوي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وغم ولرا خوشی ده لمن بدنک بختی ده وغم ولرا خوشی ده لمن بدنک بختی ده هم الله پرازی کیږي جنت لرا کلی ده جنت لرا کلی ده درنت رردو سما ده لا اله الا الله ده درنت رردو سما ده لا اله الا الله ده قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي خو بیا هم په ژوند کې چې څومره مصیبتونه کړاوونه په تاسو باندې راځي اندېښنې مه کوئ ځکه الله رب العزت فرمایلی دی چې لا تحزن تاسو خفه کیږئ مه اندېښنه مه کوئ الله تا ته اطمینان درکوي الم نشرح لک صدرک رسول الله ته وایي چې آیا ستا سینه موږ نه ده پراخه کړې او دا وینا د الله رب العزت د هر هغه چا لپاره ده چې حق پال د سمې لارې لاروی وي او د رڼا پلټونکی وي ته په خپل ژوند کې رڼا پلټه په خپل ژوند کې هغو لارو ته مخه کړه چې تا نه الله راضي کیږي انشاءالله الله به ستا ستونزې حل کړي دغه راز الله رب العزت فرمایي افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین آیا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل رب خواته په یو رڼا باندې روان دی د هغه چا په څیر کیدی شي چې له دغو خبرو نه یې څه درس وانخیست تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې زړونه یې د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول هغوی په ښکاره ګمراهي کې غورځېدلي دي همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام نو دا حقیقت دی چاته چې الله د لارښوونې اراده وکړي د هغه سینه د اسلام لپاره پرانیزي په بل ځای کې الله فرمایي لا تحزن ان الله معنا دا وینا هر هغه څوک ویلی شي چې زړه د الله پر نصرت ډاډمن وي الله په بل ځای کې فرمایي الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل هماغه کسان چې خلکو ورته وویل چې دغه خلک ستاسې پر ضد راټول شوي دي نو له دوی څخه وډار شئ نو الله د دوی ایمان لا پسې زیات او پیاوړی کړو او دوی ویل چې زموږ لپاره الله بس دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود د صحابه و کرامو لپاره یو نیکمرغي وه چې الله رب العزت د هغو په زړونو کې داسې ډاډ
او داسې غیرت ویښی و چې اصلا د دنیا ستونزې د دنیا ړبلونه او دنیا تکلیف هغو ته تکلیف نه ښکاره کیده. لکه چې الله رب العزت بیا خطاب کوي رسول الله ته، یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین. ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافي دی. وتوکل علی الحی الذي لا یموت. نو چې کله کافي دی پر هغه الله توکل وکړئ چې ژوندی دی او هیڅ کله هغه الله مړ کیدونکی نه دی. نو مسلمانانو ورونو تاسې داسې وانګیرئ چې ګواکې تاسو فقط یوه ورځ ژوند لرئ، نو د یوې ورځې لپاره مه خفه کیږه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د سبا که نو د بیګا انتظار مه کوه، او که د بیګا کړه نو د سبا انتظار مه کوه. همدارنګه زموږ علما لیکي چې انسان ته 3 ورځې دي، یا انسان 3 ورځې لري. یوه د پرونۍ ورځ چې هغه خو لاړه تیره شوه، ستا سبانۍ ورځ چې لا نه ده راغلې، او درېیمه د نننۍ ورځ چې په دې کې باید د الله څخه وویرېږي او په دغه ورځ کې ته الله د خپل ځان نه راضي کړې. څومره تکلیفونه او مشقتونه چې په تا باندې راځي هغو ته مه ګوره، بلکې د الله په نعمتونو باندې ته وویاړه. څومره نعمتونه چې الله رب العزت په تا باندې کړي ته په هغو باندې وویاړه. آیا الله ستا سینه نه ده پراخه کړې؟ الله ستا سینه د غمونو څخه نه ده ساتلې او تا ته نیکمرغي نه ده در بښلې؟ بلې الله دا ټول تا سره کړي، لکه چې فرمایي قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای پیغمبر هغو بندگانو ته مې ووایه کومو کسانو چې په خپلو ځانونو تیری کړی، ظلم یې کړی، چې د الله له رحمت نه مه ناهیلې کیږئ. په یقیني ډول الله ټولې ګناهوې بخي او الله بخونکی او مهربانه ذات دی. دا چې الله د اسراف کوونکو په اړه دومره درنې لورونې اعلان کړي دي او الله هغوی ته زیری ورکوي، نو د هغو خلکو په اړه څه اټکل کوئ چې په ګناهونو کې اسراف خو لا څه چې له سره ګناه ترې کړي، بیا هم د الله په دې وینا خوښ شه او نیکمرغي ترلاسه کړه. لکه چې الله فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الی الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. او هغه کسان چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی په خپل ځان ظلم کوي، نو ورسره جوخ دوی ته الله یادیږي او له هغه څخه هغوی د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي، ځکه چې له الله پرته بل څوک دي چې ګناهونه وبخلی شي؟ نشته، پرته د الله نه بل څوک نشته. او هغوی له پوهې او ادراک سره په خپلو کړنو ټینګار نه کوي بلکې توبه وباسي. او همدارنګه الله فرمایي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. که څوک بد عمل وکړي یا په خپل ځان ظلم وکړي او تر هغه وروسته له الله څخه بخښنه وغواړي، نو الله رب العزت به بخښونکی او رحیم ذات عمومي چې الله به دې ته بخښنه وکړي. همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې الله ورڅخه منع کړي یاست، نو ستاسې وړې وړې ګناوې به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. که هغوی دا لاره غوره کړې وی چې کله یې په خپله ځانونو ظلم کولی، نو تا ته راتلی او له الله نه یې بخښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بخښنې غوښتنه کولی، نو شک نشته چې الله به یې بخښونکی او رحم کوونکی ذات موندلی وی. په بل ځای کې الله فرمایي وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. البته چا چې توبه وویستله او ایمان یې راوړ او ښه عمل یې وکړه بیا سم روان شو، د هغه لپاره زه ډیر بخښونکی یم. موسی علیه السلام یو سړی ووژه، الله ته په زاریو شو چې ربي انی ظلمت نفسي فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. ای زما پروردګاره ما په خپل ځان ظلم وکړه، ما ته بخښنه وکړه، نو الله هغه ته بخښنه وکړه او الله ښه بخښونکی او خورا مهربان ذات دی. همدارنګه الله رب العزت هغو کسانو ته خپله بخښنه او لورونه عرض کړې ده چې د تسلیس عقیده یې درلودله.
دا به ویلې چې یو الله خدای دی نعوذ بالله، یو عیسی علیه السلام دی او یوه د عیسی مور ده، لکه چې الله وایي لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا الله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هغه خلک چې په یقیني توګه کافر شول چې ویل به الله په دریو کې یو دی، یعنی په دریو کې الله یو دی، یعنی الله درې تنه دي خو یو یې پکې الله دی، په داسې حال کې چې له یو خدایه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناوو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي. نو آیا دوی الله ته توبه نه وباسي او له هغه نه بخښنه نه غواړي چې الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی ذات دی؟ نو چې الله رب العزت د تسلیس عقیدو والا خلکو ته د بخښنې اعلان کړی، مسلمان چې په ګناه کې اخته وي بیا هغه الله ته مخه کړي او د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي، الله به هغه ته بخښنه نه کوي. دا په هغه صورت کې چې موږ د پیغمبر علیه السلام ویناوو ته، د صحابه کرامو ویناوو ته، د الله رب العزت ویناوو ته متوجه شو، نو وروسته د هغه به زموږ ژوند نیکمرغه کیږي. او په دې کې شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته او ټولو مؤمنانو ته نیکمرغي ده. او که تاسو غواړئ هم چې د دنیا او آخرت ژوند هم ښایسته وي او ستاسو نیکمرغي در په برخه شي، نو د ژوند ستړتیاو ته شا کړئ او د خپل په ژوند کې بدلون راولئ او د خپل د ژوند په شیبو کې الله د ځان نه راضي کړئ. قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه. الله مو ثمره یا نخلصیږي، فیضې هر ځای ته راسیږي. ثمره یا نخلصیږي، فیضې هر ځای ته راسیږي. د ظاهر او د باطن ټول مرضونه په جوړیږي، مرضونه په جوړیږي. تور زړونو ته ځلا ده، لا اله الا الله ده. تور زړونو ته ځلا ده، لا اله الا الله ده. تور زړونو ته ځلا ده، لا اله الا الله ده. تور زړونو ته ځلا ده، لا اله الا الله ده. تور شپو ته چې رڼا ده، لا اله الا الله ده. تور شپو ته چې رڼا ده، لا اله الا الله